باډیوا چې ګوډي پران یا کاغذ پران هم ورته وایي د افغانانو یوه پخوانۍ او دودیزه لوبه یا ساتیري ده. د افغانستان په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم دغه لوبه په بیلابیلو ډولونو ترسره کیږي. په افغانستان کې د دغې لوبې مخینه له یوې پیړۍ څخه اوړي او د کابل ښار په ګډون د افغانستان نږدې په ټولو ولایتونو کې د باډیوي یا ګوډي پران لوبه ترسره کیږي. دغه لوبه په عمر پورې محدوده نه ده او د ماشومانو په ګډون یې ځوانان او سپینګري هم ترسره کوي. کله چې مکتب نه راشو دلته کور چې راشو کور چې تار شان راواخلو ګوډي پران دلته راشو مثلا نور انډیوالان مې تار راخلو ورسره په جنګ چې باید کوم تار ښه دي چا ښه دي تار. والا زه دا احساس کوم چې ګوډي پراني داسې یو ښه لوبه ده چې دې خبرې او سرګرده هغه مصروفیت لري او داسې طبیعتي لوبه ده نو بس ورسره خوشحاله یم. د جمعې په ورځ نو بس دغه سیسټم موږ جوړ کړی دی چې بس انډیوالان دي زنګ یې وهلی و په ګوډي پران نه راوړه بس د خیر سره موږ د جمعې په ورځ بیکاره یو بس ټپې ته لاړ شو کله یو ځای کله بل ځای بس ګوډي پران نه الوځو. دلته په افغانستان کې په ځانګړو ورځو لکه نوي کال اخترونو او دغه راز د جمعې په ورځو کې اسمان په رنګارنګو باډیوو پوښلی وي. د باډیوي لوبه دوه لوبغاړي لري چې یو یې باډیوه کنټرولوي او دوهم کس ورته دغه څرخ نیسي. دا خاصپران خدا چې هغه ده چې افغانان ډېر سابقه نه هغه کوي بس جګوي چې بیکار شي اوس دا د بیکارۍ ورځې دیگه نه ده بیکار شي یعنی بس ودرېږي دلته خاصپران هغه د جګوي شوقي ده نو میدانی کې شي یا کور کې شي هر خواص شي بس جګوي دا یوه لوبه ده د افغانانو چې کوي ساتیري ده نو په ساتیري والا ډېر زیات شوق لري ډېر زیات یعنی دا چې خپله سړی جګ کړي بیا هغه وخت کې کار شي جنګ یې واچي او ساتیري پکې ډېر خوند لري. دا په کابل ښار کې د چوک سیمه ده. دلته تر بل هر ځای د باډیوو د پلور بازار ګرم وي. له دې ځایه د ښار نورو برخو او ولایتونو ته هم لیږدول کیږي. د هټیوالو په خبره د یوې باډیوي بیه له 3 افغانیو نیولې بیا تر 150 پورې رسیږي. بسیار سابق است فرهنګ ګوډي پران بازی. د باډیوي لوبه خو په افغانستان کې له ډېر پخوا راهیسې ترسره کیږي او خلک ډېر علاقه او مینه ورسره لري. دا یوه ملي لوبه ده. ماشومان ځوانان سپینګیري او ټول کسان د باډیوي له لوبې سره ډېره مینه لري او دا خوښوي. د دې ګوډي پرانونو قیمتونه توپیر کوي له 15 افغانیو څخه نیولې تر 150 افغانیو پورې قیمتونه لري. موږ له دې ورور څخه دغه ګوډي پرانونه پیرو او بیا له هرات، غزني، بامیان، مزار شریف، ننګرهار او له ډیری نورو ولایتونو څخه خلک راځي او له موږ څخه یې پیري. دا د کابل په یوه بله څنډه کې د باډیوو جوړولو یوه پخوانۍ کارخونه ده. دا چې باډیوه څنګه جوړیږي او په دغه کارخونه کې د ورځې څومره باډیوي جوړیږي له مسعوده یې اورو. موږ لومړی دغه ټوټو ته سریښ ورکوو او بیا دغه لرګي ورته تراشو او له هغه وروسته ټول سره یو ځای کوو. دغه واړه ګوډي پرانونه شاوخوا 15 دقیقې وخت نیسي چې جوړ شي او دغه لوی بیا شاوخوا په 10 دقیقو کې جوړیږي. زما 18 کاله کیږي چې دغه کار کوم او دا ماته له پلار څخه په میراث باندې پاته دی. دغه ګوډي پرانونه تر ډیره موږ ولایتونو ته لیږو او هلته بیا پلورل کیږي. په افغانستان کې هر موسم ځانګړې لوبې لري خو د باډیوو لوبه له باراني او واورینو ورځو پرته هر وخت ترسره کیدی شي او یوازې شنه اسمان، ښکلې فضا او لږ شمال ته اړتیا لري. عبدالله حیدرزی، CGTN پښتو، کابل.